د نن ورځې لمانځل په دې معنا دي چې موږ ستاسو ژوند ته ارزښت ورکوو، کار کوو ستاسو د روغتیا دپاره. عزتمندو په تیر کال کې 12,103 کسه د تلاسیمیا ناروغان د وینې ملي بانکونو ته مراجعه کړې ده او موږ سره رجستر دي. حال دا چې تر اوسه پورې ملي احصایه یا عمومي احصایه د ناروغانو نه ده شوې، چې دې جملې څخه 6,582 کسه ښځینه دي او 5,521 کسه نارینه دي. د وینې ملي بانک په ټول هیواد کې دغه ناروغانو ته په یو کال کې 96,840 یونټه وینه توزیع کړې او په بعضې مراکزو کې تطبیق کړې ده. د یادولو وړ ده چې اوس مهال د تلاسیمیا ناروغان د ډېر مشکل سره مخامخ دي. حال دا چې د دې ناروغانو یوازینی علاج د وینې ورکول دي، اما کم اختلالات چې د وینې د اخیستو نه دغه ناروغانو ته پیدا کیږي، هغه د اوسپنې مقدار زیاتېدل په بدن کې دي، چې دغه د اوسپنې د مقدار د کمول دپاره یوازینی انټیدوت هغه دسپرال یا دفرکزامین دي، چې دغه دوا قیمت لږ لوړ دی او دغه ناروغان چې په دغه ناروغۍ اخته دي د اقتصادي مشکل سره هم مخامخ دي. نو زموږ هیله د هغه سازمانونو څخه، نړیوال سازمانونو څخه په خاصه توګه د روغتیا نړیوال سازمان یا نور ادارې چې په روغتیا برخه کې کار کوي، دا ده چې دغه ناروغانو ته یو خاصه پاملرنه وکړي تر څو دغه مشکل یې حل شي.